کله چې په یو بنده باندې داسې ژوند راغلی دی چې دی پرې خوشحاله شوی دی نو یاد ساتئ په دې خوشحالۍ پسې لازم څه نه څه داسې راځي چې د انسان طبیعت خراب کړي. هغه حدیث کې اخرنۍ خبره څه ده؟ قلمونه اوچت شوي دي، پاڼې وچې شوي دي، بس یعنې زما رزق لیکلی شوی دی، پاڼه وچه ده، قلم اوچت شوی دی، نو دی به زما رزق کې ماله څه نقصان راکړي؟ دی به ما ته څه نقصان راورسي او دی به ماله څه فایده راکړي چې زما په نصیب کې نشته؟ چې په تقدیر دی ایمان مضبوط و نو ژوند به دې صحیح ژوند به دې په ارامي، ژوند به دې د سکون او د راحتي. او ځکه سلفو کې یو کس دا شعر کې دا نصیحت کړی دی واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر. وی صبر کوه په هغه تقدیر باندې او په هغې راضي اوسه کوم چې الله لیکلی دی، اگر که په دې تقدیر کې داسې څه راشي چې ستا خوښ نه وي. فما صفا دې نصیحت ته ګوره اخرنۍ خبره خو ډېره قیمتي. فما صفا لامرئ عیش یسر به الا سیتبع یوما صفوه قدر. کله چې په یو بنده باندې داسې ژوند راغلی دی چې دی پرې خوشحاله شوی دی نو یاد ساتئ په دې خوشحالۍ پسې لازم څه نه څه داسې راځي چې د انسان طبیعت خراب کړي. مطلب دا دی چې په تقدیر کې هر قسمه خبر راتلی شي.